سلام دوستانو، بیا هم د تل په څیر د یوې ښکلې ویډیو سره له تاسو سره حاضر شوي یو. دا چې افغان لوبډله تېره ورځ کابل ته راورسېده او یو کنفرانسي غونډه کې خبرې وکړې او اصغر افغان څه ویلي دي دا ټول ویډیو کې در سره شریکوو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. اصغر افغان: راتلونکي کې به افغان لوبډله د پیران سره سم لوبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلینډ په وړاندې د 3 شلاوریزو لوبو لپاره هند ته تللې وه چې تر یادې لړۍ وروسته پرون چهارشنبه په ورځ افغانستان ته راغله. د افغانستان او ایرلینډ لوبډلې ترمنځ د افغانستان په کوربهتوب هند هیواد کې د یادو 3 شلاوریزو سیالیو لړۍ افغانستان 2-1 وګټله. د یادې لړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلینډ ته په 11 منډو او په دوهمه لوبه کې بیا په 21 منډو توپیر ماته ورکړه. تر هغه وروسته په درېیمه او وروستۍ شلاوریزه لوبه کې د تېرې سې شنبې په ورځ ایرلینډ په سوپر اور کې افغانستان ته ماته ورکړه او سریز یې 2-1 افغانستان ته وبایله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې تر یادې لړۍ وروسته پرون چهارشنبه افغان لوبډله هیواد ته راستنه شوه او په افغان کرکټ بورډ کې یې د راستنېدو سره سم په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. په یادې خبري غونډه کې د افغان لوبډلې مشر اصغر افغان زیاته کړه چې افغان لوبډله د ایرلینډ په وړاندې ښه ولوبېده او د بریاو دا لړۍ په همداسې دوام وکړي. اصغر افغان د دې ترڅنګ زیاته کړه چې افغان لوبډله به د راتلونکي اسیا او نړیوالو جام په سیالیو کې هم ښه وځلیږي. د اصغر په خبره افغان لوبغاړي د اماراتو له تمریناتي او روزنیز کمپ وروسته دا د ډیر ښه وځلیدل او هیله ده چې دوی همدا ډول بریاو او ویاړونو ته دوام ورکړي او د نړیوال جام لوبو او د اسیا جام لوبو کې هم ښه وځلیږي. اصغر د خپلو خبرو په دوام کې ټولو هیوادوالو ته د لړۍ ګټلو مبارکي وویله او زیاته کړه چې د بریاو دا لړۍ به همداسې دوام ولري. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.